ولې دا خو زموږ ستا د ژوند د واده لومړۍ شپه او بیا د رانه مخ پټ کړ. سرتاج صاحب مخ مې ځکه پټ کړو چې د مخ د کتو سره سوري دا خو ماته پته نه وه. ډېرې پیسې انداوله ستا د مخ ته کتو 5000 نه نه پوه شوم چې لکه دا لږې دي دا والا بل 5000 نه همدا واخله. په دې بټوه کې 1 لک روپۍ نغدې پرتې دي او دې کې زما د بینک چیک پروت دی چې څومره پیسې ستا په کار یې هغه ځان له وباسه. خو دا مخ ته یې راته ښکاره کړه. ګوره زما دا څومره جایداد چې دی دا هم ستا، زما دا حویلي چې څومره ده دا هم ستا، خو پلیز دا مخ ته یې راته ښکاره کړه. عمران وایې څه وی؟ کښېنه. عمران دا بینک بیلنس دی او دا پیسې دي الله ستا نصیب کړي. زما صرف ستا مینه پکار ده، ستا دولت نه. واقعي ما ته پته ولګېده چې ستا ما سره صرف ما سره مینه ده، زما مال خر سره نه. او واقعي چې ته یو ډېر ایمانداره سړي لور یې، زما ستا نوم د امید و. خو عمران یو خبر درته ووایم وایه وایه. چې زما به ډېر خیال ساتي. عزت در نه غواړم، عزت به در کوم. ولې نه؟ ته زما عزت یې او زه ستا عزت یم. زه به ستا د عزت پوره خیال ساتم، بلکې زه به ستا خاندان د یو سپین خیال ساتم. بس اوس خو راته بوخان نه کوي. دا وګوره ستا دپاره ما څومره ښایسته ښایسته بوټي روړل دي وزې ته. ما وایي چې ته روزې او ته پکې خوشحاله ګرځې. عمران زما خوشحالي په تا کې ده چې ته زما یې، دا زما لپاره کافي ده. بلکل زه ستا یم او ته زما یې، ځکه چې زه په منځ کې بلې رقیب نه منم. راځه ستړي مه شې. خوار مه شي. پورې ولې داسې خپه خپه یې؟ څه چل شوی دی؟ ولې داسې خپه خپه یم؟ تا زما تپوس کړی دی، زه خو چې تا چېته واده کړی یم نو په اور کې ناستی یم. ته خبرې عمران بل واده وکړو. واده یې وکړو، تا د پاسه یې بل راوسته، په تا کې څه چل و؟ ای وروره وایي اله به خبر شي چې تالي جبې لبر شي. ته زما د ژوند د خبرې په هغه کور کې خو په ما باندې اور بل دی. ټول عمر راته پیغورونه شوي دي، ټول عمر راته سپک کاتې شوي دي، او ته به چې په تاسې تېر شو په ما چې څه تېر شو الله دې په کافر هم نه تېروي. غم مه کوه خورې، زه به د عمران نه ستا تپوس کوم. هله به مې ته تپوس کې چې زه تورو خاورو ته ښکته شم، هلته را باندې بل میچن کرځئ، میچن را باندې وړه کوي، او ته وایې زه به ستا تپوس وکړم. ته دلته په کور کې کښېنه، ته ښځې غلامي کوه، تپوس پتې زه کوم. زه خورې ایساره شه، نه ده 2-3 شپې وکړه، زه به ترې تپوس کوم. تپوس پتې زه کوم او څه وکړمه؟ دلته کور پرېږدمه؟ کور ورته چرې نشم پرېښودی. ته کښېنه، ته د ښځې غلامي کوه او زه لاړم، زه به د خپل ځان تپوس په خپله باندې کومه.
السلام علیکم خاني. وعلیکم السلام. څنګه جی سم جوړ او وای خان تاسو ته را مخامخ شوم یو خبره کوم به د دې معافي. وای څه خبره ده؟ خان تاسو چې دا کومه ښځه اوس کړې ده د دې مې ته دوه خبرې کوم. د څه خبره؟ خان ستاسو په جامه باندې تور داغ چې ولګي نو دا خبره نه ده. مطلب مې دا دی چې د دې جینۍ ډېرو خلکو سره دوستانه تېره شوې. کمینا ته څوک چې ته ما سره دونه ازادي کې ستا حیثیت څه دی؟ خان زما د حیثیت غم مه کوه، زه ستا په حیثیت خفه کېږم. دا کومه جینۍ چې تاسو وکړه نو د دې ما سره 2 کاله مینه او محبت تېر شوي، خو بس منځ کې خبره دا وه چې د ما نه صرف مال خال وخوړ، زما جایداد یې ما نه وخوړ او دوکې را سره وکړه. نو صرف تاسو مې پوهولی خان چې دې ناسور نه ځان خلاص کا. یو خبره مې ورځوانه، دا کومې خبرې چې ته وکړې که نه دا خو دې په سوچ سمج کې وکړې کو نه دماغ دې کار نه کوي. خان زما سوچ سمج کار کوي، اصل کې زه په تاسو خفه کېږم. د دې نسمونو سو ایسم نو پلاره په پردې کوټه کې اوسېږم، پردي صاحب به په نیمه ساتل او نور با صرف عشق او محبتونه کړي دي. صرف په تاسو خفه شو. یو خبره مې یاد ساته، کو چېرې ستا په دې خبره کې حقیقت وي خو ټیک ده، او کو چېرې دروغ وختل نو داسې وګڼه چې هغه به ستا د ژوند اخري ورځي. یې خان زه چې تا له مخې له رالمه نو ما څه لیدلي دي ځکه مې تاسو ته وي، او کو چېرې داسې خبره شو ما دروغ ویلي نو زما ګریوان او ستاسو لاس. ټیک شو، ازمېښتي وکړه جي. زه ته ورشه ځه. ټیک شو جي. سم ده وعلیکم السلام. داسې نه کېدی شي، ما خو یې دا له ګناه نه معصوم خلک دي، ما خو د دوی په غریبۍ باندې ترس وکړم. دا خو هغه خلک ورتل خو د دومره بې شرمه خلک ما په ژوند کې مې لیدلي. خو ځه بهر کې په خدای دې خیر کړي. عمران په هیر راغلی. چپ چې ما د عمران ونوې ستا د لاسه خو زه په شرمونو وشرمېدم چې ما ته دومره پته وه که نه چې ستا بل یار شته نو ما به چرم تا سره واده نه وکړی. چپ شه عمرانه، دې خولې لږ برغولې جوړ کا. دومره غټ الزام نه مخکې تا دومره سوچ هم ونه کړو. دا سوچ په تا کړو چې دومره لوی قدم دی اخیسته. ستا څه کار چې تا بیا ما سره واده کړو؟ ما خو مې ته یو غریب سړي لورې نو ما د خاورو نه اوچته کړه او په تخت مې کېنولې او تا زه د تخت نه په ځمکه وغورځولم. اخر ولې ما ستاسې څه ګناه کړې وه؟ عمرانه تا هیڅ ګناه نه ده کړې. ته چې رقم کس خبره کې ما ته پته ده، خو هغه سره زما هیڅ تعلق نشته. هغه به زه په لارو کوڅو کې تنګولم، نور یې زه نه پېژنم. داسې کار دی ما ته له ځانه معصومه مه جوړوه. ما ته ستا د هر یو شیز پته لګېدلې ده. مخکې شه مخکې شه. د خدای لپاره عمرانه ما دې جنت نه مه وباسه. تا دې له جنت نه وباسم، تا په خپله ځان د دې جنت نه وویسته او دوزخ ته دې وغورځو. خو یو خبره مې یاد ساته، زه به د دې خبرې معلومات کوم او په کوم ورځ چې ما ته پته ولګېده که نه پقه ورځ به زه تا ته کور ته طلاق درلېږم. وځه بس شاه وځو 2 منټه نور نه شابه مخکې شه مخکې شه وځه شاه وځه. هستې ولې پرېښودو؟ دا هغه د ستر بیبي ده که نه؟ د دې په سر تا زما کور نه وارو تار یې کړل نه نیزه ته راکړه ده ونیسه او سیده ځه چې په دې طرف بیا ارام نه شي. وځه شابه وځه او ته وځه وځه ما ته پیغورونه مه راکوه. زه خو ستا د ژوند ډېره مخکې وتیم خو نن ستا تماشې له رالم بس چې تا سره دا ښکلې بیبي ستا د مینې بیبي نن تا سره څه کوي ودې کتل؟ بس ما پام کړ، ما پرېږده چې زه ارام وکړم. خدای پاکه دا ما څه کول او دا ما سره څه وشو؟ څه ما خو دا سوچم نو ما خو ما تر خپل ژوند ملګرې مېلو شوه
خدای پاک به زما د ویران کور آباد کړي خو ما ته څه پته وه چې دا د پیغورونو نه ډکه وه خو زه په شرمونو شرمونو بچی بچی ستا د مخ کرښې ما ته نور شوی خیر شه نه بابا داسې هېڅ خبره نشته هسې تاسو مې رایاد شوي دی ستاسو تپوس مې راغلی بچی زه پلار یم زه په هره خبره پوهېږم ته زما اولاد یې مان خبره مه پټوه ورته مې یو ځل ویلي دي چې زه د پلار نیم زه د ملګري نیم زه د مور نیم مان خبره مه پټوه صفا صفا راته ووایه څه چل شو چې اورېدل غواړئ بابا نو بیا واورئ ما سره عمران ډېر بد وکړل زه کور راوویستلم د بنې ظلمونه مې برداشت کړل او دا ټول هر څه د اسلمي د لاسه چې په مې تور ولیدل بچی بچی د غریبانو ژوند همدغه وي यहाँ पर सपने गली यहाँ पर आसमान गली असलमिया तानबम पैदाशी ताजा महातकूर खख्त बाहर गुरसोली जमा पलूती कुरुन को बची मखा केगा زبد عمران نه د یو خبره ته پوښتنه نه بابا تاسو عمران سم مه وایئ هسې نه چې څه بل څه دې جوړ نه بچې زه به ستا تپوس کوم زه به د عمران نه ستا تپوس کوم ما ته بنې د پاسه ته ورکړې هغه ما سره لوزونه کړي وو چې زه به ستا لور خوشحاله ساتم تا خو به زما نه تپوس کړی وو د اسلمي باره کې به دې زما نه تپوس کړی وو چې ستا لور د دې قبیلې وه نو ما به ونه جواب ورکړی وو د دې خبرې به دې لورې زه تپوس کوم بچې غریب زه وړېمه خو بې خیرته نه یم زما وینه ګنډه کېدی نه شي زه په خپله وینه پوره باور کوم ته پاکه بېبي لورې زه به دې تپوس کوم زه به دې تپوس ستا کوم په جوله کې م خیر واچوي او زما رب دوزخ په شان کور واپس جنت کې وعلیکم سلام څنګه دې راپېښه وکړه خان زما دې لور داسې کماسیمه ګناه کړې وه چې تا په سرو سترګو راوشړله
او په ناوېتوب کې دې ووهله. مازغه به راله نه خورې ستا د لاس او بلکې ستا د لور د لاسه خو زه په شرمونو وشرمېدم. یو داسې خلک راله او ما ته پیغور راکړ چې زه هغه خپلې چیتر هم نه ګڼم او ته را ما ته وایې چې په ناوېتوب کې تا زما لور واله. دا تپوس دې د لور نه وکړه. ما هم پوهېږه که نه چا ده ته غوږونه ډک کړل. دا دنیا خو ټوله د شرارت نه ډکه ده. د نه څوک مور زغملی شي او نه څوک نار. چا درته زما د لور په سر لمسه کړې ده. کم کس درته یاد کم یو خو نه دی چې زه درته وایم چې دا پلاني دا ووي او خو ټولو خلکو سره هغې عشق لړاولې په دې چې ډېره خلکو نه پیسې خورې. تا چا د لورونه دا تپوس کړی دی چې تا سره دا پیسې د کوم ځای نه رالې؟ خو نه بس سترګې چېرې پټې کې چې زه بس کېدی شي چا به ورکړي نو. هر یو پلار خو چې چېرې د خپل بچي نه دا تپوس کولې چې بچي دا پیسې د کوم ځای نه رالې نو بیا به داسې غلطۍ هغه نه کوو. او بله خبره ما خو ته ډېر ساده یې خو ته خو په ساده کې تیریدار وختې. ما تا سره څه بد کړو و ظالمانو؟ تا خو تاسو د ځمکې نه روچت کړ په تخت مې کېنولې ځان سره مې برابر کړې او تاسو ما له هغې په څېره کې څه راکړل؟ بې شرمي پیغورونه. بس که خان بس که دا کوم لفظونه چې زما د لور دپاره ته استعمال کړل دا 100% دروغ دي. زما د لور کور روانول غواړي. زما لور داسې نه ده. زما لور معصومه ده خان. ابي ګناه ده بې زبانه ده. تور پې مه پورې کوه خان. یو خبره مې یاد ساته کوم سړي ځان ته غل ویلی دی هر سړي وي زه مخلص یم او زه پاک یم او دا نوره ټولې دنیا غله ده. داسې کار دی مله به دماغ نور نه خرابوې. زه به تا لپاره یو ورځ دوه کې پروانه درولېږم. د څه پروانه خان؟ د ښځې د طلاق. څه دی وایې؟ دا د لاس خپل حیثیت وپېژنې. لاس کته که چې دومره غوزه تاله درتله نو دا تپوس خو دې له لور نه کړی ما ته بدماشي کې. ګوره خان هر څه چې دې وکړل زما لور دې وواله. زما لور پسې دې تور پورې کړ. خو دا کوم د طلاق ټکي چې دی دا هم ور پورې کوه. دا دروغ دی. چا دروغ په ما ویلي دي. زه غریب یم خان خو دله نیم. زه غریب یم خو چشم پروش نیم. زه غریب یم خو زمانه حیاناکه لور پیدا ده. مه کوه داسې. اخر دا تا ته ویل چا دي؟ دا تپوس چې ته زمانه کې دا لاړ شو په دې کلي کې وګرځه تا ته به ټول خلک ووایي او په ټولو کې راته یو کس ښیم دا خبره ما ته اسلامي کړې ده. لاړ شه دا ته هغه نه تپوس وکړه او ما چې راته کومه خبره وکړه دا که زما لومبې او اخري ده. بس اسلامي کړې ده. اسلامي د دې ټول کلي 1 نمبر غونډه دی. 1 نمبر غلاګر کې دی. هغه زما لور پسې دا تور پورې کړ. هغه ما ته مخامخ راغلی دی او ما ته هم د لور رشته ویلې چې ما له دې لور راکړه. ما ورته انکار کړی دی او د هغې انکار په وجه هغه زما په لور پسې تور پورې کړ. خو خان زه به په تا په اسلامي عدالت ته ځم. زه به په تاسو باندې دعوه کوم. زه به تاسو نه د لور د یو ګزار تپوس کوم. د یو زخم تپوس به درنه کوم. اوس دلته چغې نورې مه وه. لاس ته یې ازاده او توره یې تېره چې څه کولی شي وکړه. سیده ده وځه. هلو پولیس تاڼه